شاعرانو کې قسمونه کنا یو ډیر جذباتي غصناک سړی او یو ډیر لکه نرم دلا د ستاسو بلیدلی شاعران وای داسې وای چې دا ولی جانانه دا پسبانه دی غوسه کړه ځینې ډیر جذباتي لکه سړی د کلی غم خادي او که بچو لسنا سو کی اوس د کلی غم خادي او که بچو لسنا سو کی نو بیخ ته سړی وځه سړی سو کی او هغه ته خیرات ته لاله له ورتل غواړي هلته سړی مرد هغه قبر کنسته غواړي او دغه ځای واده دی په هغه کې ګډېده غواړي بیا مې نن رقیب د خپل اشنا کوڅه کې ولیدو نیمې کم په منځ کې گزاره وسره وکړم یو ملګری دی انټرټینر هم دی شاعری به هم کول اوس راته پته نشته بحرین کې پاتې کیږي حبیب الرحیم حبیب صاحب راغواړم چې ستاسو سره په خپل ټون کې خبري وکړي حبیب الرحیم حبیب صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول ملمنو ته هرکله او ټیم لږ کم دی نو تاسو سره به شارټ خبرې وکړو خیر دی که دا وړه ورځې سبزیانې دي بیا ګرانې وي خو چې ښځې دي څلور وي او ټولې نوکرانې وي نو خواره واره شعرونه به راته ووایم خواره واره دا ټیم کم دی ښه وایي خیر دی که دا وړه ورځې سبزیانې دي بیا ګرانې وي خیر دی که دا وړه ورځې سبزیانې دي بیا ګرانې وي خو چې ښځې دي څلور وي او ټولې نوکرانې وي وایي د کلي غم خادي او که بچو لسنا څه وکړي دا شاعرانو کې قسمونه که نه یو ډېر جذباتي غصناک سړی او یو ډېر لکه نرم دله د ستاسو بلیدلی شاعران وایي داسې وایي چې دا ولی جانانه دا پسه باندې دی غوسه کړه دا ولی جانانه دا پسه باندې دی غوسه کړه بینډۍ دې پرې کولې په چاړه باندې دی غوسه کړه او ځینې ډېر جذباتي لکه سړی د کلي غم خادي او که بچو لسنا څه وکړي اوس د کلي غم خادي او که بچو لسنا څه وکړي نو بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي او هغلته خیرات دی لالی له به ورتله غواړي هلته سړی مړ دی هغه له قبر کنسته غواړي او دغه ځای واده دی په هغې کې ګډېده غواړي هغلته خیرات دی لالی له به ورتله غواړي دلته سړی مړ دی دغلته سړی مړ دی هغه خیر دی دا هم د خندا خبر هغلته خیرات دی لالی له به ورتله غواړي دلته سړی مړ دی هغه له قبر کنسته غواړي او دغه ځای واده دی په هغې کې ګډېده غواړي نو چېرته سړی لاړ شي او سړی چا ته باندې وکړي بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي اوس بد تې نه جوړېږي که ډېر ښه ورسره وکړمه تاسو راته ووایه چې څه ورسره وکړمه او پرون مې په فیسبوک یو انګریزه مسلمانه کړه پرون مې په فیسبوک یو انګریزه مسلمانه کړه پرېږدمه داسې او که واده ورسره وکړم تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم او بیا یې راته نن ده ښه وبکو ورسره او بیا یې راته نن د خپل تندي نه بډې والي دي بیا یې راته نن د خپل تندي نه بډې والي دي او کور ته ترې راځم او که نه شپه ورسره وکړم تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم او بیا مې نن رقیب د خپل اشنا کوڅه کې ولیدو نیمې کم په منځ کې گزاره ورسره وکړم تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم یو پیروډي راته وایم بیا ناوخته دی بیا څه ټیم نشته رقیب میں راٹنگ کڑے برابر کم کنا رقیب میں راٹنگ کڑے برابر کم کنا او پمنا کہ غضب دے در پدر کم کنا برابر کم کنا او پدر کم کنا رقیب میں راٹنگ کڑے برابر کم کنا او تاویزی کارو نکو
هغه بلا لکله ورکړه تاویزی کارو نکو هغه بلا لکله ورکړه قاری صاحب را روان دی چې خبرې کم کنه اوه قاری صاحب را روان دی چې خبرې کم کنه او وایي چې ټول مالې په خپل لور پسې لیکلی وایي چې ټول مالې په خپل لور پسې لیکلی یو زوړ شانتي انګریز دی خو چې سخرې کم کنه یو زوړ شانتي انګریز دی خو چې سخرې کم کنه روجه دا بلندو دی کافر کېږم خو بنا روجه دا بلندو دی کافر کېږم خو بنا نسوارې رانه وغوښته چې ورې کم کنه نسوارې رانه وغوښته چې ورې کم کنه دا شعر ستاسو دپاره دی دا جرا باندې بیا دی دوا د زور لګولی دا جرا باندې بیا دی دوا د زور لګولی بوجه د غمونو چې په سرې کم کنه بوجه د غمونو چې په سرې کم کنه حبیبه شرارت نه میں پخواتو ببستلی حبیبا شرارتنا میں پخواتو ببستلی ایسے کل دا چاولار دے چی پنچرے کم کنا ایسے کل دا چاولار دے چی پنچرے کم کنا